د بجلی مسله موږ ته لومبی ده لارو ته چې که تاسو زموږ لړلی نو دې له کښتۍ راوستل غواړي چې په کښتۍ کې په بعضې تالابونو کې مریض او یا موږ پورې باسو نو پرایمري سکولونه موږ سره نشته بیسک هیلث یونټ په دې آبادۍ کې د یو رایټ مطابق که چېرې د ایوریج د آبادۍ واخیستی شي نو دلته یو بیسک هیلث یونټ پکار دی هغه موږ سره نشته تر دې وخته پورې د ګورنمنټ د فنډاتو نه موږ ته څه هم نه دي میلاو د هغې نه موږ محروم یو او انشاءالله العزیز دا په کوټلي انداز کې وایو چې دې څلورو پنځو جوماتونو کې به یو ووټ هم بل طرف ته نه ځي دا به 100% د پوردر خان په حق کې پاس کېږي او انشاءالله دا به زموږ د راروان وخت نازل وي بسم الله الرحمن الرحیم زما کوټې کلي سره تعلق دی ذاتي هم د سماخیلو او خپل ټبرداري خپل خاندان لرم ټیک شو او باقي دا را سره ورونه ناست دي دا څومره چې دي دا زما ځان دي باقي دغه خبره ده ته الیکشن بابت کې نو هغه زمونږ دغه چې وایي لکه مخکې مونږ خدمت کړی دی اوس هم د خدمت په بنیاد یو چې زمونږ هېڅ قسم لکه مطلب دا د الیکشن سره څه شوق نو مه لکه مطلب دا دی کړي هم دي عزیزانو مه ترونو زامنو خاندانونو کې الیکشن هم شوي دي خو لکه داسې خبره ده چې زموږ خپل ذاتي لکه هېڅ قسم له الیکشن ته څه شوق نو دا په ډایرکټ په یو شپه کې پروګرام جوړ شوی دی او زما د عزیزان راغونډ شوي دي او دا رور مې ما سره خوا کې ناست دی نو لکه مطلب دا دی چې په هغې په وجه باندې موږ راپاڅېدو وایي د الیکشن ته موږ تیاری شروع کړو او انشاءالله د کوم خدمت ته هر وخت تیار یو بغیر الیکشنه ما کړي دي او کوو به انشاءالله زه خو چې خپل ځان ته ګورم او خپل حیثیت ته ګورم ډېر کم دی زما حیثیت زما د دیرونو په مخ کې ډېر زیات کم دی چې دوی ما ته کومه جذبه راکوي کومه مینه راکوي نو زه خو به د الیکشن بابت کې دا خبره وکړم چې لکه زه ډېر کمزور یم الیکشن کې په ګرځېدو کې په دا کې خو دا ده چې زما وروڼه دا دي ماشاءالله تکړه دي عزیزان مې تکړه دي که نه نو هېڅ قسم نه داسې څه د الیکشن څه ماته څه مسله نشته چې یاره او بیلات او ګټه د الله لاس کې ده زمونږ خو لکه مطلب دا دی چې هر څه زمونږ د کلي د خلکو ته معلوم دي موږ ته معلوم دي نو لومبی خو زمونږ د کلي یو عامه یو جرګې په حساب باندې د فیصلو په حساب باندې لکه دا کول پکار دي کنه چې مشران سړی راغونډ کی ټیک شو لکه دا موږ له مخکې پکار او اوس هم پکار دي بیا هم پکار دي ځکه چې لکه مطلب دا عزیزولي لرو ټبرداري لرو باقي د الیکشن د ګټې خبره ان شاء الله کوم له خدای پاک خپل موقع راکړه نو د الله نام دا امید لرو چې څه خدمت وي د دې کلي نو ماشاءالله زما ورونه مو خطا کړل دي ټیک شو او نور مو زما چې کوم رستو کوم ورولي دا کوم ترونه دي کوم عزیزان دي نو لکه ماشاءالله زبر ته دوام چې لکه زبر یو کار ته نیم رسیدلی او غیب رسیدلی دا څه کار دی چې د عزیزولۍ الیکشن نه چاپیر عزیزان ولاړ دي نو زه خو دې ورونو ته دا حواله ورکوم چې هېڅ قسم لا په ورولۍ کې چانه خفګان مه کوئ چیرې لکه مطلب دا دی زما به داسې ورور وي چې هغه به ما سره ډېر نږدې روولي وي خو به د یو کس نه مجبوروي ټیک شوه نو ما ترې لومبۍ ګیله نشته د هغې عزیز نه یا زما د هغې ورور نه بیا دویم نمبر د نور ورونو ته دا خواست کوم چې څومره ما د خیبر پښتونخوا عزیزان دي ورونه دي نو هغوی ته دا خواست دی چې بهی لکه هر قسم پارټۍ سره تعلق ساتي بغیر پارټۍ الیکشن کوي آزاد کوي او بلکې دا لاندې جرنل والا کسان والا یوت والا نو دی له خو ډېره ګزاره پکار ده ځکه چې د دې ټول عزیزانو سره سهار او مازدیګر سترګې لګي او سهار او مازدیګر ملابېږي انشاءالله په دې کې خو لومبۍ مسلې زمونږ چې دي که نه لاره شوه کوڅه شوه که نه لکه مطلب دی دام کول دي خو مین مسلې زمونږ چې دي په دې کې د ګیس مسله راوستل دي ټیک شوه د بجلو مسلې شته د ټرانسفارمرو نور خدمت ته لارې کوڅې لکه مطلب دا دی دغه ستاسو په مخ کې دا هر څه پراته دي نو دا لکه چې څومره زما عزیزان نن دي نو هغوی دا غواړي چې بهی لکه مونږ هر قسم منډه تړلی او هر قسم څه اواز وي چې مونږ یې اوچت کړو او بهی لکه مطلب دا دی مونږ د دې کلي خدمت مشترکه طور سره لکه ټول لونه سره راپاسي او بهی مونږ خدمت وکړو ما نوم عبدالله خان دی او د ګډون سټکېتر کلي باشنده یم موجوده وخت کې مې ریزیډنسي دلته ده په دې حافظ آباد کې
دا یو ډېره نوې آبادي ده دلته 4 جوماتونه دي د روډ نه ښکت سایډ د روډ نه پاس چې کوم سایډ دی نو هغه مزید د دې آبادۍ نه سیوا ده په دې 4 جوماتونو کې موږ سره د یو جومات په دغه کې بجلي شته او هغه هم ټرانسفارمر یې د سن صفر جوړې ټرانسفارمر چې کوم دی موږ استعمالوو هغه په ورځ کې 3 ځله خرابېږي په یو ورځ کې په رمضان المبارک کې 2 ځله د 2 ټرانسفارمر چې کوم دی هغه په خپل خرچ باندې جوړې کړي دي د بجلی مسله موږ ته لومبی ده لارو ته چې که تاسو زموږ لړلی نو دې له کښتۍ راوستل غواړي چې په کښتۍ کې په بعضې تالابونو کې مریض او یا موږ پورې باسو حالات زموږ د لارو هم دغسې دي چونکې 4 جوماتونه او په هر جومات باندې ایوریج په یو جومات خو زموږ د 200 کورونه سیوا آبادي ده خو موږ به 150 ایوریج واخلو چې 150 کورونه آبادي نه کورونه دا په یو جومات پسې دي نو دا د 4 جوماتونو تاسو خپل حساب وکړئ دا 600 کورونه شلو په 600 کورونو کې موږ سره پرایمري سکول نه دی جنکو چې دا زموږ بیسیک حق دی په ګورنمنټ باندې بیسیک رائټ دی او کله چې موږ ملک له ترقي ورکوو موږ خپل بچي له تعلیم ورکوو هغه به د زیور تعلیم نه راسته کوو کرایمز هر قسمه چې دي هغه به د دې د څادر د لاندې غلي کېږي کله چې زموږ بچي ته فیسیلیټیز نشته په مین روډ باندې په بای پاس باندې چې د رش کې دننه د پرایمري سکول د 15 کالو بچي پورې وځي نو هغه ډېر خطرناک حالات یې هغه ته او د هغه ژوند ته هم خطره وي د هغه مور پلار ته هم فکر وي د موجوده دور حالات هم دا دي نو پرایمري سکولونه موږ سره نشته بیسیک هیلث یونټ په دې آبادۍ کې د یو رایټ مطابق که چېرې د ایوریج د آبادۍ واخیستی شي نو دلته یو بیسیک هیلث یونټ پکار دی هغه موږ سره نشته تر دې وخته پورې د ګورنمنټ د فنډاتو نه موږ ته څه هم نه دي میلاو د هغې نه موږ محروم یو د دې وجې نه زه خو سیاسي دغه کې نه مداخلت کوم او نه مې انټرسټډ یم البته عوامي ترقي غواړم د ملک خوشحالي غواړم ملک امن غواړم او دا ملک چې کوم دی دا په ترقۍ لیدل غواړم بچې دلته خوشحاله لیدل غواړم د دې ځای عوامو یو جرګه راغونډه کړه د 4 جوماتونو مشران کشران نوجوانان را جمع شو او دا سړی موږ مجبور کړی نه ودرېدو خو دا د دې محلو خلکو مجبوره کړه چې به هر صورت چې کوم دی موږ ته تکالیف دي مشکلات دي څو پورې چې موږ سره خپله جنرال کونسلر وي خپله موږ سره ناظم وي نو دا مسایل زموږ حل کېدی نه شي او دغه ټیلنټ واحد او واحد پتا کې موږ وینو موږ سره مزید ټیلنټډ کسان وي چې موږ غریب خلک یو مزدور کار خلک یو او ډېر خلک په دې محلو کې زه داسې وینم چې هغوی چای نه بس کړي دي د بچي دپاره ځکه چې زما کور ته یو زنانه راله ماشومان ورسره ونو موږ ورته چای اچوله نو هغه زنانه وي چې دوی خو موږ د چای نه صبر کړي دي چای ورته ما اچوئ دوی به بیا موږ نه چای غواړي موږ خو چای نشو چیني نشو اخیستی پتې نشو اخیستی زما خاوند خو 500 روپۍ ورځ اخلي او په هغې صرف اوړه کېږي نو بیا وله موږ روټۍ ورکړه او اوړه هم وله ورکړو نو زه به تا ته دا ووایم چې حالات دا دي چې دلته ډېر غریب خلک ډېره دي موږ ایم پی ایس صاحب ته د دې باره کې بار بار ریپورټس کړو چې موږ له څه کرایټ کېږي که څه دغه کېدی شي نو دا ستاسو ایریا دا حلقه نیابت دی او موږ ته څه فیسیلیټیز خو راکوي خو افسوس او صد افسوس چې په هر سایډ 13-14 سال کې موږ ته چا څه لیفټ رانه کړ او موږ چې په کم کیفیت وو په هغې پراته وو چا ته بجلي نشته نو نشته سکول نشته اسپتال نشته د لارو سهولت نشته ډېر ور زموږ 2-3 لارې په خپلو پیسو باندې بریانې کړې تاسو چې په کومه رالی دا لار هم ده ډکه کړې ده په خپل خرچ باندې ټرانسفارم مر چې خراب شي هغه موږ ته دی جوړوي نو آیا که د ګورنمنټ سره موږ د دې محلو والا خلک دا یو ترجماني زه د دې نماینده عوامو کوم زه به حیثیت خود ذاتي رای نه ورکوم خو د عوام چې کوم څه وایي دا خلک چې کوم څه وایي د محلو کې نو هغوی دپاره دا وایم چې که دې ځای ګورنمنټ باندې څه حق وي نو هغه حقوق دې موږ ته راکړی شي او ګورنمنټ دې لږ لیفټ هم دې ځای ته ورکړي دا د هغوی خلک دی د ګورنمنټ خلک دی د دې ګورنمنټ وفادار خلک دی نو کم از کم لکه مطلب دا چې بعضې علاقې هغې کې هایر سیکنډري های سکولونه پرایمري سکولونه موجود دي فیمیل میل سایډ باندې موږ سره نه فیمیل سکول شته او نه میل شته پرایمري بچی د 5م چې کوم دی هغه زموږ خرابېږي بنیاد زموږ کمزوري کېږي دا نشته لار زموږ یو بنیادي حق دی هغه موږ ته نشته واټر پمپ موږ له چا نه دی راکړی بور راته چا نه دی کړی
دا شانته د بجلی سہولت موږ نارې وو چغې وو چې موږ ته بجلی پکار ده بجلی پکار ده په دور جدید کې موږ ته هغه نشته دا شان موږ ته د ګیس زموږ په دې طرف هم تللی مین لین او په دې طرف هم تللی خو یو واحد حافظ آباد دی چې دا محروم دی نو آیا موږ وایو چې دا مور د میرې دي موږ سره نه کېږي موږ سره د انصاف وشي موجوده حکومت دې موږ سره انصاف وکړي موږ د هغوی وفادار یو موږ هغوی سره وفادارۍ کړې هم دي کوو به هم انشاءالله په سیاسي بنیاد باندې موږ د چا مخالفت کوو نه د چا مرسته کوو صرف د دې محلې د ترقۍ دپاره د دې محلې د عوامو د سهولت دپاره د دې ورور مرسته کوو او انشاءالله العزیز دا په کوټلي انداز کې وایو چې دې 4-5 جوماتونو کې به یو ووټ هم بل طرف ته نه ځي دا به 100% د پولر خان په حق کې پاس کېږي او انشاءالله دا به زموږ د راروان وخت نازم وي